الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبر رسیدلی و شهید رسول الله صلی الله علیه وسلم لور مبارک ام کلثوم وفات د عثمان ابن عفان بیبي او ابو طلحه رضی الله عنه هغه لړ دفن کوله د رسول الله خفغان او د عثمان سے فضائل بیان شو. دغه نو ورسره د عمر العجلاني واخره له شریک ابن سهما په نامه باندې سړیو چې دغه زنانه سره وریدل شو. مسله د لعان پکې رااله چې انځه کرد به دا سړی قسمونه وکي به بدام جدا شي او زنانه به جدا شي. دین ورسره به د غامیدی زنانه د حد مسله وشوله د ماشوم پیدا کېدل او به د یو انصاری صحابي تربيت او به د حج مسله ابوبکر سره برابر شوله. تقریبا 300 کسانو سره رسول الله ولېګل عليه الصلاه والسلام او علي بن ابي طالب له ویلې چې څلور اعلانونه وکړه. یو دا چې روان کال به مشرک سره راځي نه، دویم بربند باندې به طواف نه کوي، دریم څلور مې چې تاسو له مهلت دی، او څلورم جنت کې به صرف مؤمن نفسي او مسلم هر سړی جنت له داخلي دی نشي. د دین ورسره به وفدونه شروع شول چې بده کې د عمرو ابن سلمہ خبره به ذکر شو، دا غره امامت مسله او وفد عبد القیس رغه د منذر په قیادت کې چې زاري صاحب د رسول الله لاسونه خپل کړو مچې کړو، او د ابن جارود مسله چې هغه نصرانی او نبی کریم علیه الصلاه والسلام نو مطالبه ایمان وکړه چې راځي ایمان راوړه. وی ویل یا رسول الله زه په حق دینم په اسلام شکل راغی نو ټول دین نه ختم کړ. هغه عیسی رسول الله باندې ایمان وی راوړو. سورې نصر الله رب العزت نازل کې اذا جاء نصر الله. ابو بکر شاه بردی سورۃ نزول نور سره ډیر زیات جړل. خلکو ته بوختنه وکړه چې ته ولې شړې دي سورۃ نزول نور سره دغه خو الله خیر مونږ ذکر کړي. دین د اسلام کې بدل ډله خلک داخل شي او فتح براشي ټول خوشاله نه وي. ابو بکر شاه ویلي وی الله رب العزت په دې صورت کې د محمد رسول الله د وفات اعلان مونږ کړی دی چې نور بد الله نبی د دې دنیا نه رخصتيږي او زما خپل براشي. ډیر او خیر او په انسان او قران باندې یو خو به رسول الله او دغه ملګرو له مقصد دا و چې اي خلکو د محمد رسول الله نه تاسو فایده والی. همیشه د امیر تاسو له پاتې کېدی نشي. قانون دار چې کله وخت کمی او کار زیات پاتې نو د خپل ملګری نه چې کوم مشر دی ډیره پیدا خپل بکار دي. دویم ته دا خبر معلومه شو چې رسول الله باندې ډیر سخت تکالیف راغلي او په باب د دعوت کې خپل حدیث کې مرাজি الله نبی فرمایي چې څومره تکالیف ما باندې په دعوت کې راغلي دي دا شرط په یو نبی نه دی راغلي. منبر باندې نه څومره مرز وفات یو مثال ذکر کې چې سړی دی او هغه باندې ډېر تکالیف دی او بل طرف باندې مولا دی دا غسر ډېر مزیدار زونه دي او دی غلام له وایي چې تکالیف به کې پاتې کیږي او کزما خواله راځي. تاسو څو اسما ملګرو چې سړی بچو کی ټول ملګرو ورته ویل چې رسول الله دا باندې بازار خواله لړ شي. ابو بکر سے بو شړل. ابو سعید خدری ورته ویل چې دا وری جاړي وی رسول الله په دې مثال کې خپل ځان یاد کې سخت تکالیف په باب دعوت کې په محمد رسول الله راغلي دی عليه الصلاه والسلام نور رب العالمین د اذان لغواړي چې راز ما فعل برازي. بل الله نبی چې هغه لایق د ډیر اوچت رحم دی او رحم رسول الله باندې هغه وخت پوره کېدلی شي چې کله د جنت له داخل شي او الته ځان لبوس. دا خبره ته معلومه شو چې محمد صلی الله علیه وسلم دا نبی دی خو ګره وفات ور باندې راغی. دلیل به دې باندې چې د الله حق هغه د الله سره مناسب دی، د نبی حق د نبی سره مناسب دی، د ولی حق د ولی سره مناسب دی، د یو بل حق به بل ور نکړي شي. دین ورسره یو بل وفد راغی، وفد بنو سعد بن بکر چې دا محمد صلی الله علیه وسلم رضی ماګان و. یو مور دې ځوا طریقه دا و د نبی د دعوت شغه به یو کس یو ځای ولېګل او انت به قران بیانو. د دې خلکو په ژوند کې د ایمان بشاشت وردان نش. خدا خبره وکړه چې موږ د دې رسول الله سره مخامخ ګورو
دا قرده استاجر قاصد دی رهبر دی مونږ لره لګلې دی مونږ په سترګو باندې اومنو له خود د سره مخامخ زموږ ملاقات وکړ دی چې دا نږدې مونږ مطالعه کوی ګور څنګه شړې دی څوک بل تلل شي د زمام ابن ثعلبه په نامه باندې وسړی را تشکیل کې چې غډیر اوچت قیمتي انسان او صاحب الفراسه انسان به معلومولو د تجربه نه شاعر موډل چالاک سړی واغه د رسول الله صلی الله علیه مسجد نبوی له شکل را داخل شو نبی کریم علیه السلام د خپل ملګرو سره ګول ناس د الله په نبی کې عادت دا چې هغه بل ځان له امتیازي جامه نه جوړوله یا ځان له شو غدای چې باغ باندې ناس خلکو پیژنې عادي بر خپل ملګرو سره ناس نو په دې وخت کې دوی ویلې زمام ابن ثعلبه ايکم کم یو د بتاسو کې ابن عبد المطلب عبد المطلب بچی څوک دی عبد المطلب رسول الله نیکو علیه الصلاۃ والسلام حاشم سے به وخت کړي و مدینه منوره کې د خپل خاندان نه پټه کله چې شام لاړو د غید نور سره دا وفات شو د غین الله رب العزت یو بچی پیدا کې شیبه چې هغه رسول الله بابا دی شیبه ورته په دې مناسبت باندې ویل چې په دې وخت کې د حاشم سے به سر کې سپین لګیدلی و نو به مطلب شبلاړو او د ورندر له ویلې چې زما اوراره راکا تر څو پورې دورور په دې غدیو د منصب باندې داسې کینوم هغه راضي شو چې کله د ځان سره مکه مکرمه لړه داخل کې د خلکو ویلې عبد المطلب دا خو مطلب ځان له غلام ما خسرې څومره مزیدار سړی دی هغه ویلې چې اې خلکو داس ما غلام نه دی بلکې دا مې وراره دی ابن اخی دا خو زما ضرور بچی دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې کې باندې ډیر مشهور په نسبت سره پلار لزګ پلار ابتدا کې وفات شوی وي ايکم کوم یو بتاسو کې ابن عبد المطلب دی صحابه ورته ویلي دا سپین سړی او دا ډډه چواله ده نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډډه والو شمائل ترمذی کې راځي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رنگ مبارک غنم رنگ یو لیکن د ډېر عبادت د وجنه په دې رنگ کې الله ورته یو قشنګ نورانیت خودلو سپینوال به شي پړقېدو ودا سړی لري چې کله ورته مخامخ شنو ورته ویلي ابن عبد المطلب اې د عبد المطلب بچي غتان سود بوسونه کوم خپکیږي خو نه رسول الله ورته رانیښ شو بالکل خبر وکړه نه خپکیږي وی سیدا ډیرو کېر سړی د نشه مقدمه ورته کې خو ویول ته پوښتنه کوم چې د اسمان چا پیدا کړي رسول الله ورته ویل دا الله به ورته ویل چې د اسمکه چا پیدا کړي دا رسول الله ورته ویل دا الله به ورته ویل چې د غرونه چا پیدا کړي دي رسول الله ورته ویل چې الله به ورته ویل چې په غرونه کې دا پیدا چې خود لیدي رسول الله ورته ویل چې الله نو هغه سړي ویل امام ابن ثعلبه اشهد الله اله الا الله واشهد انك رسول الله زګ وای کوم په دې خبره باندې چې نشته حقدار بندګي شوا د الله نو زب دین کوي کوم چې ته د الله رسولي به ورته ویلي ویزه تعالی قسم در کوم پر رب د هغه چا باندې چې د مخې شي نماز ذکر کړه الله رب عزت موږ باندې د پنځه منځونه پورس کې پرش کړی دي و او به ورته تعالی قسم در کوم پر رب د پورته شینو باندې الله رب عزت موږ تاسو باندې روزه لازم کړی دا رسول الله ورته وی او به ورته ویل تعالی قسم در کوم د پورته شینو په ذات باندې د پر رب باندې چې الله رب عزت موږ باندې زکات لازم کړی چې حکومت والا به اخلي زکات به حفاظت کوي رسول الله ورته ویل چې او نو ویلې والله قسم په الله لا ازيد نه بزيتواله سب کرا ولا نه بکم بوترا ولم پم دي باندې بس عمل کوم پنځه منځونه دي روزي دي او زکات دي نفل مفل مطلب دا تکول نشم حج به ذکر نه کې راځي قول دار شدا په هم کال د هجرت باندې فرض کړی شوی دې مسله دومره مهمه نه و نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویلې و ان صدقه کدي شړي چرته رښتې ویلې په دغه عمل باندې دا سړی کامیاب شو الله دا جنت ته داخلي دي قیمتي شي نه دي دغه څو خبره معلومه شو اول دا چې خبر واحد دا دلیل دی لکه شیخ الاسلام ابن قیم په اعلام الموقعین کې باندې مستقل لیکل کړی دي چې دا حجت کېږي شي دویم ته طریقه علم بیان شو هغه به دي طریقه چې علاقه دی وسړي علم لولېږي چې کله علم زده کې به خپل علاقه لره شو د خلکو له قران او سنت بیان کی د چې دنه کې چې کله دا فارغ شي په پردي ملک او فقې ځای کې به امام پاتې شو یا مدرس پاتې شو د خپل علاقه لره ځینه نه دا د خپل قوم ته باندې حق دی دلته برازي او د قوم له قران او سنت بیانای دریم ته دا خبره معلومه شو چې دې ویلې شي علم به واسطه او څلورم ناشنا خبره ته دا معلومه شو چې د الله په نسبت باندې بهترین علم هغه د مانزه علم دی هغه د زکات علم دی هغه د روزي علم دی انسان به دې امور له پسپک نظر باندې ونه ګوري چې مړه مونږ هم راځي شه دی زکات هم لا بګی شه دی روزم لا بګی شه دی او حج هم لا بګی شه دی د الله په نسبت باندې دا علم دی دل به تسمی ور کوي
د دې نو سبل وفد راغی وفد د بنو عامر دې دوه مشران و اربد ابن قیس او عامر ابن طفیل دا ډېر ډېر خطرناک خراب خلک وو د دې قوم مشران او د قوم سره کېناس قوم ورته ویل چې د اسلام بیرغونه ګرځا پر ازمنه نه توشوي دی موږ په دې منځ کې ګیرو لکه جزیره نو خوخه دا چې جګړه کوي او کنه اسلام راوړي راځي چې په شریک باندې اسلام راوړي اسلام نور غالب شو نو د عامر ابن طفیل او اربد ابن قیس د دوه خپل مابین کې مشوره وکړه عامر ورته وی ته ایمان راوړي هغه زه خو نه راوړم وېزم اسلام نه راوړم خو سپې خدای چې موږ تاسو باندې لیک شو یو په دې قوم باندې کړه دې قوم سره د رسول الله صلی الله علیه ورنه شو به دوی موږ بغاوت کوي راځي شو ورشو د رسول الله صلی الله علیه او ایمان او اسلام ور باندې نه راوړو خو زه به یو چل وکم وېزه به د محمد ځان سره په خبره باندې مصروف کم چې دا خبره څنګه را دا خبره څنګه ته به تور راواله په دغه سر باندې به وې شهید به قتل به شي وردا مسله ختم شي اسلام دی اسلام دی اسلام دی او همیشه د اسلام دشمن کوشش دا کوي چې مرکزی سړی د منځ ویسي کله چې مرکزی سړی د منځ وړو به د مسلمانانو په بل باندې راجمع کېدل او به په عقل را باندې روانېدل دا نو ډیر زور به غواړي وړي راخله کله چې دا قوم د رسول الله صلی الله علیه راغی سره دي مشرانو نو په دې وخت کې رسول الله چې د خلکو ولیدو د کشرانو ایست ایمان راوړو دا مشران سره درد سره جوړ شوی کشرانو کې انابت هغه چې محمد رسول الله دا مخ ولیدنه وی ویل قسم په الله چې دا دروغجن سړي مخ نه دی ټول ویل لا اله الا الله محمد رسول الله نو دی عامر ابن طفیل ورته ویل بس مسله جدا شه رسول الله ورته خبره کوي وېتز مسله جدا شو دا اربد ابن قیس د سره توره د ګرچا پیرم سي ګرم ګرم تاویږي چې وزه موقع پیدا کوم په رسول الله باندې برید وکم وېتز مسله جدا شه رسول الله وکړ سړیو هغه ورته دریم کرتی ویل چې ته په ما باندې ایمان رانوړې چې تاسو قطن نه جدا کېږم زګه هغه پوه شو الله رب العزت هغه بزړه کې دا خبره واچوله او الله ترشا ولاړ الله به ساتي نو په دې وخت کې د عامر ابن طفیل د غصې د وجنه مشو چې جګ شو لاړو رسول الله ویل اللهم اني اعوذ بك من فتنه هذا الرجل يلا د دې سړي د فتنې نه مساته بیرته راغی چې بیرته راغی ورته چې وکیدا په دې خار باندې ستا حکومت اطراف مال پرې دی رسول الله ورته ویل نشي به ورته ویل استاد مرګ نو ورستا داستا منصب او غدې دا به مال پرې دی رسول الله ورته ویل نشي دریم کړه دې ورته ویل چې ما سره ور 2000 اسونه دي زر اسونه او زر اسپي دا 2000 اسونه لکه 2000 ټنګونه دي مقابله ته تیار دي شي رسول الله ورته ویل استخلاص چې ما نه راوړي چې زور درکې هغه واس ما ختم شزه روته چیروته نو دي اربد ابن قیس ته ویل ظالما ما چې کله محمد ځان سره په خبرو باندې مشغول کړي نو ولې دي گزار پېنه کو هغه وی زما په الله باندې قسمی چې کله ما تور روانه کړو در باندې گزار به مې کو ایست مخله به تر علي الله رب العزت رسول الله ساتلو چې په هر ترتیب باندې مخله دوی تل یو قوم راغی بنو سلول چې دام ډېر خطرناک خلکو په دې ځای کې د شپاراله چې شپه کله رااله نو دی عامر ابن طفیل باندې رب العالمین د تعاون مرز راو لګو ذکر محمد رسول الله خیرکم د محمد رسول الله ده الله لوی ولی چې انسان حدیث کې راځي چې کله تعاون مرز په مؤمن سړي باندې راغی او د پیسې بیرو کې دا شهید شو کافر انسان نه دی فتنه دا مرز شور باندې راغی د زنانه په کور کې پروتو نو عرب ډېر غیرتی خلک وو د شي ویلې وی او هو د بني سلول د زنانه په کور کې زمړ کېږم او په تعاون مرز کې زمړ کېږم دا خو قطن زنه غواړم په کار دا چې په میدان د جنگ کې دشمن سره په مقاومت کې مې زمړ شوی الوی اسره پیدا کړي اسره پیدا کړي نيجه ځان سره واخص او تور په دې باندې ځان سره لوبي مو وکولي چې د اسنه الله لاندې روغ ورزو ایستغه مردار شي الحمدلله اربد ابن قیس دنه چا پښتنو کې چې بری محمد باندې مول تاسو ایمان را نوړ عليه الصلاه والسلام دې یو نابوده خبره وکړه ځکه د الله دشمن د مشرک همیشه د الله قدر نه کوي وې دې محمد مونږ لوي ویلي چې زما پر رب باندې ایمان راوړل قسم په الله چې دا ستاره رب مال مخامخ راشي او ما سره غشي دا ستاره رب سب دې زړه باندې ولا موج نه مې ستاره رب لګور واغله ګورو دې قدر لګورې زور ته بندگی وکم دا خبره چوکړه ډیره خرابه خبره وکړه الله مبارک پی کدا وشو چې دا په وخت باندې شورو او د غرب د خوا کې د شروانو رب العالمین د غرب د جانب نه ورېز راځي کړه چې کله ورېز راځي کړه او تندر ورته برابر کې یو بلکې ورنوي شو امي وخ وسوځیدو امدا وسوځیدو د الله رب العزت غشه به د شي غشه دې د مردار شو قوم دې بوتلان ولیدو هغه ټول ایمان راوړو ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله حقدار د بندګۍ بل هیڅوک نشته چې دیم هغه واځي محمد رب العالمین دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول او استاد
ادین ورستا طفیل ابن عمرو الدوسی راغی دوسی قبیله وا دا ډیر نشه مخوري سره او شاعر مو کله چې دا مکه لړه داخلي دو نو د مکه مشرکانو د څه مسله مخکې دله کړي و چې راکې دې سړي ایمان راوړو نو دا ډیر یو جبور سړی دی ټول قوم به ور به مؤمنان شي راځي د په خوا کې مونږ یو غلط نظریه پیش وېڅو مخله ورته ډیر اکرام وکي دې طفیل ابن عمرو الدوسی ویل چې د خلکو سم څنګه د شي اکرام وکړو زه خو دې مکه له مخکې راغلم چې ما بالکل پانه لاړه ولنه دومره قدر و اکرام دوی اسما کوي ورته ویل طفیل هغه وسوي وېزمون په دې علاقه کې جادوګر منتری شری خراب سړی پیدا شوی چې نوم محمد دې ګوره خبرې له وکې نه دي جادو در باندې کوي د پلار نکنه دی اړ ویم د څه دی او هغه په دې وخت کې مالوچ راوخص په خپل غوګونه کې خودل ویل چې ما باندې وځ جادوونه کې ما برباد نه کی خو په کده شو مخکې دینه چې وس د رسول الله سره ملاقات کوي هغه خلکو باندې الله د دنیا عذاب راوښه د دنیا د عذاب نه د بچ کېدو لپاره اساسي مسله ده مخکې درس کې ویل شي چې سړی د رسول الله سره مینه وساتي سړی د الله نه بخنه وغواړي د رسول الله وجود په یوځای کې راشي په الله رب العزت باندې سړی ایمان ولري او د قشن د الله د انعامات او شکر وکي الله العاجزي امر بالمعروف و نهي عن المنکر دعاګانې و چې په خدا وشو د رسول الله سره خوا په خوا باندې ودرېدم وې د تلاوت کول ما رسول الله ورته کاته ما ویل چې سړی ته ډیر وکړ سړی ته جرګماري د خلکو مابینګ جرګې کوي اوس د محمد صلی الله علیه وسلم مخره راغلی په دې غوګونو کې مالی شي خو دلې دا تلری کا دا خبره واوره که حق خبره وا عمل په وکاو حق خبره نه وایي څه پرېده وې مالی شي ملړې کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله په دې وخت کې تلاوت شروع کوو اسما بدل کې دا قران را دنه نش قران دی ویوم ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله ایمان مې راوړو دې مې ورته یا رسول الله دې قوم خو مال د څه خبره کړو چې دا جادوګر دی ساحر دی منتری دی پلان دی دا ټول دروغ وایي زه د الله حق نبیم الله رب العزت دې په تندې کې د شورانا پیدا کړل ک بجلی دې ته ویل شي کرامت د اولیاء او حق دی خو کرامت به دا مقصد نه چې وسړی د الله حق راولي او چلے ورکی د مریم کرامت داو چې د وړي میوه په ژمي کې د ژمي میوه په وړي کې د طفیل ابن عمرو کرامت دار چې الله ورته په تندې کې رڼا شروع کړه د خبیب کرامت داو چې ژمي کې تیر کې د عاصم کرامت داو چې ډومبري ور باندې رب العالمین مسلمان په دشمنانو ته سر نشو کټ کولې اولیاء به شاله ویل شي قران کریم کې رب العالمین فرمایي چې الذين امنوا وكانوا يتقون هغه خلک چې هغه ایمان راوړي دي او سلیریج غنټه د قران او سنت پابند خلک دي امام ارشد المانی کې لیکي ان اولیاء الا المتقون وذ الله اولیاء ندي مگر متقون دی معنا دا مجذوبون او مجانون ندي په دې میدان کې چې دنګونه منګونه وਹੀ او لیونین کمیسو برته کې اسلي یې ودالوي ولي اولاد دنه دعا طلب کوي دا خبره غلطه ده اولیاء الله مؤمنان دي او هغه انسانان چې دغه ټول ژوند د قران او سنت د قانون لاندې رسول الله فرمایي به شکل ولید لري سړی له الله راځي دا خپل شبد الله په ذکر باندې آباد ساتي رب العالمین لزان نږدې کوي د الله لپاره ورانی د الله لپاره جوړي شرط چې د خیر کاری هغه کې برخه اخلي شرط چې فتنه یې دغه نه ځان لري کوي خوراک او څنګه لري تمایل نه کوي بلکې مقصد دا خبره چې الله څنګه راضي کوم د الله په دین باندې د څه غوسه کیږي لکه څنګه چې پړنګ غوسه کیږي او عمل کوي کوشش دا کوي چې پټي وکړي دغه په تندې کې چې کله رڼا رااله د الله نه دعا وغوښتل وی الله دا رڼا زما تندین لري کا سبب اسما دشمنان د څه خبره کوي چې دې سړي ګور د پلار نیکه طریقه پرې خو د رب العالمین ایسته مسخه کوي د څه بنه پیږي چې دا رڼا ده ودا خبره چې کله وکړه الله رب العزت د رڼا د شابک لا واچولا شابک ور سره واقع به د رڼا کوله د شپې لکه بجلی نو په کدا وشو چې کله لاړو رسول الله ورته ویل زوز دعوت کو خپل قوم لدی او ډیر په نرمۍ باندې بلار ور سره میراو شو ورته ویل چې مرحبا په خیر را لې بچي وزه خو تاسو سره لاس نه ملاوم بلاره ودا ولی وزه مسلمان مو ته چې کافر خو اسما دینم ستاد دین دی کنه لا اله الا الله محمد رسول الله بلار مؤمن کله ورته مخې لړاله ورته مرحبا په خیر را لې وکړه چې خو تاسو سره نه ملاويګم ولی وزما دین چې د اسلام دی او ستاد دین چې د کفر دی وزما دینم ستاد دین دی کنه لا اله الا الله محمد رسول الله هغه مؤمن شو چې دا کله مؤمن شو دی قوم کې دوه مرزونه و یو پکې شرک او بل پکې زنا و دوی د دعوت ونه منلو چې دعوت ونه منلو نو په دې وخت کې بیرته رااله رسول الله صلی الله علیه و آله یا رسول الله زما دا قوم خو زما دعوت ته منې ته دوی له خیره او چې الله ټول برباد زړه راتنګ شوړ دا
حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم او دسو کې او چې کله لاسونه پورته کړنو خلکو ویل چې دوس قبيله برباد شو ځکه رسول الله کې راشه نه خو تبا شو وی ویل اللهم اهد دوسا وات بهم جميعا یلا دې دوس خاندان له هدایت وک او ټول ما خواله راواله هرڅه هر وخت کې خیرام نه د پکار به دلوي ویل چې ډیر په دمو نرمۍ باندې به خلکو له دعوت کوي وی چې کله لاړو دعوت شروع کې تقریبا د اوی او تر اتیا پوری کورونه ایمان او اسلام راوړ او ټول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پاره کې سیدنا و امامنا ابو هريره رضی الله تعالی عنهم راوړ دا رسول الله هغه صحابي دي تقریبا د پونم کې ډیر شخوال علماء ذکر کړی دي سیدا چې عبدالرحمن ابن صخر ابو هريره ورته څنګه ویل چې بشوبه ساتله یا د رسول الله په هغه باغ لوردن نو ته چې هغه بالکل انسان ور داخلي دین شو په طریقه ورغی ورته یا با خوله په کومه طریقه را لوي بدی او فقيه صحابي دي تقریبا 5300 به حدیث نقل لي فقاهت سړي نصیب کیږي پاته کارونه باندې اول په تقوا او دا بده کیوا دیم په قلت الوسائل دخل کوله برځي تعلق نه ساتي او دریم چې کله انسان کې قوت د ایمانی څلورم قوت د حافظي پنځم نور د زړه او شپږم نور د عمل وم بصیرت په دین کې او اتم اهتمام د دین ډیر اوچت ملګری ودا خلکو به درې ترازونه کول چې د دومره ډیره حدیث تعالی ولیت دی وسما بل کار نه وزت سوار دینه جمعات کې ناسو حافظه ولی قوی د رسول الله مجلس کې ویلي چې تاسو یې کوملګری سره صادر شته په خدا و چې په دې ورځ ما سره صادر و چې کله مې شینی پورې هغه صادر یو ځای کې د اق ورځ نه الله سبحانه حافظه قوی کړی دا ودا ار خبره ولی بیانې وې چې کله یو عالم له په مسله باندې علم الله ورکړي دی خلکو له بیان نه کې په دې شړي باندې الله لعنت وی زیریګم دا شراغ رسول الله د خیبر غزا لاړو نبی کریم علیه الصلاه والسلام به دوله د خیبر په غنیمت کې برخه ورکړه خو په دې وخت کې توفیل ابن عمرو او دوسی خوب ولیدو خو به څنګه ولیدو یو خو به دې ویلو چې سر می وخرایلو وخته مل لري کړه عربانو وخته ساتل دویم زماده د خلینه یو مرغه والوته دریم یو غټه زنانه و دغه په خاص اندام کې زورخ شو تعجبي غو خوب ملګری ورته دې تعبیر تاسو څه وکي وی تعبیر خو مې د څه وکي چې دا سر مې وخرایلو زبد الله په دین باندې سر قدم او دا بچي زما په منډه را وی څو کړنه ونی شي ورسته بوشي د الله په دین باندې مزه شهید کېږم وېستار دې جبنه خلینه چې دا مرغه وته دې څه مقصد وېداز ما روح دی وی وګټه زنانه د دغه په خاص اندام کې ته ورک شو دا شی دی وې دا دنیا دا او دا قبر دی وې زب دفن کېږم پر قبر کې وې دې جوړ چې در په شمنډ راواله به چاونی ولو وې دا بدري څلور کال ورسه دا زما په ورسه به در شهید کېږي او دا کار وشو چې دا کله شهید شو تقریبا به څو کال ورسه هغه د یرموک په غزا کې شهید شو د دین ورسه یو بل وفد راغی وفد د بنو الحنیفیه د امامه علاقینه دو شکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمه الکذاب هم پکيو اکثر ملګری د نبی کریم علیه السلام خو رااله مسلمه الکذاب متکبر انسان واغه د جدا کې نش رانغه بار وکانو سره انتظار وکړو د ټول قوم ایمان راوړو چې ایمان کله راوړو رسول الله کې عادت دا ډېر شریف انسان هغه څه تحفه راواخه دي ملګرو له ورکړي یو له ورکړي بل له ورکړي بل له ورکړي بل په دې باندې خوشالي کې ملګری وې چې کله تحفه ورکړه روانېدل نو د ملګرو ورته ویل چې زموږ سره باج ملګری بار دي سمنونو سره انتظار کوي د غور پرم تحفه راکړه رسول الله ورته ډیره کړه موږ هم سره لاړ شو ملګری وګورو ځان سره ثابت ابن قیس صحابي واسو چې دا رسول الله د شي ملګری وو چې باب د خبره کې د سره هیڅ خبره نشو کولای چالاک سړیو دیم ځان سره واخصو نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله بار راغی چې ګوري انت مسلمه الکذاب ناشتي رسول الله ورته چې ایمان راوړه وېزه ایمان نه راوړه وې ایمان راوړه وېزه ایمان راوړم په دې شرط باندې چې زما ته په مابین کې بدانه نبوت شریکی تبم نبی او زبم نبی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم لختوا وی ویلې وېزماره په الله باندې قسم چې دې لخت په اندازه باندې تعالی سبا کې برخه دار نه کړ دا څه خبره کوي او دام تعالی ما چې مسلمه زما دین اومنه که شاده راوړ ولا ګور ذلیل وش په دې وخت کې رسول الله ویل چې ما یو خوب ولیدو وې د دنیا د ټوله خزانه اسماعیل اسون لراله او دوه بنگلیز مال اسون لرا واچول شو وې دا بنگلی می ایسو غرزول والو ته اسماعیل دی لاسونه زکه تبان در زنانه او شه د نرنه سم په لاس کې شو رسول الله فرمایي کم نارینه چې زنانه سره مشابه کوي یا کم زنانه چې د نارینه سره مشابه کوي په دې باندې الله لعنت ته
ام په حرکت کې ام په شکل کې ام په ناس ولاړه کې ام په غاړه کې شي اچول ملګرو ورته چې دی خو تعبیر سره یا رسول الله ودا کوم خزانه چې ما په دلاس کړه الله رب العزت به زمون مجاهدین له دنیا دا ټول فتوحات ورکړي د عمر سے په وخت کې د سعد سے په وخت کې بیا د فارس او د روم او د اسرا د خزانه الله ورکړي ودا بنگلی شو چې تا فکر ستاد الله سنت وال وته وزما په وخت کې به دوه کسان پیدا شي خو د نبوت داوو کې الله رب العزت باغ ذلیل او رسوای نوري ست روان ثابت ابن قیس سره پرې خو هغه به کوم خبره کوله د جواب ولا هغه چې کوم خبره کوله د جواب ولا چې هغه کوم خبره کوله د جواب ولا نو په دې وخت کې دی مسلمه یو دروغ جوړ کړ یو دوه کسان لوي وی رسول الله لور شو دې ورته وایا چې الله رب العزت سره په نبوت کې شریک کړ الفاظ به جوړول ابن نواحه په نامه باندې سمامه ابن اوشال په نامه باندې دا کسان رااله وی یا رسول الله مسلمه چې دی وی هغه سره په نبوت کې شریک شو رسول الله ورته تاسو دا خبره منئ به او وېزما دې په الله باندې قسمی چې استاد وجل کېږي نه کچرته وجل کېدل کنه ما تاسو دواړه وجلای دا خو دروغجن دی دې وجنه دل نوم کې خدای شو مسلمه الکذاب دا دروغ وای زی ورته چې ګوره مال شامر اړه زما نبوت لا زما اسلام نه کې الله بری ذلیل او رسوای مسلمه په دې وخت کې ځان سره عبارتونه جوړ کړ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل فله خرطوم طويل وذنب قصير فیل دی څه په کې دا فیل چې لویل شي فیل خرطوم وګ دی ولکې وړي خلک ورته پاگل دا څه وای محمد صلی الله علیه وسلم څه خبر راوړي دا تاسو کوم خراب خبر راوړي والعاجنات قسم دې پاک زنانو باندې وی شاغول ډوډۍ په خي او قسم دې پاک تنورونو باندې شاغول ډوډۍ رو باسي ویل ډوډۍ د خېټه نه بل خبره نشته شا ورته ویل کته نبی یو وخت رسول الله د مجاهدینو سره روانو په یو کوی کې وب کمی وشوي رسول الله په کې لاړ ورواچولې وب الله راځي ته کړي وب د خوږې شو لکه عسل او شهد دی کوی کې وب کمی دي ته په کې لاړ ورته کا چې ستا معجزه مونږ ومنو ودا خو ډیره کړه شکل مسلمه الکذاب په کې لاړ ورته کړي ودا وب د شو وګرځي لکه د خریمي تیش الله وشر موزلیل کې رسوای کې چې ته پیغمبر نه اجه دروغجن سړی نو په دې وخت کې وې د خپل تقریر شروع کو دوه کاله ورسره ابوبکر شه په وخت کې په یو دیوال باندې ولاړو وحشی ابن حرب چې د حمزه رضی الله عنه قاتل او هغه سره پیشکاو چې په خېټه کې ولې لنګ روغ ورزو مردار کی او اسود عنسی هغه رسول الله په وخت کې مردار شو فیروز یو صحابي او هغه وجلو وی ویل فاز فیروز کامیاب شو ځکه هغه دوه کسانه د منځ وړو برباد کړو ختم کړو یو پکې اسود عنسی چې د رسالت داوی کړي و د دین ورسره به رسول الله را تک هغه به ان شاء الله بل شهر شم فرض باندې وایو رب العالمین موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین